کې فرق دی بل انسان ګڼې ما نه ګڼې انسانه منافقه د ځوانانو اتلانو د ښارونو قاتل ته یې ورځ به راشي بیا به ګورو پاکستانه منافقه شریکه و په نومه د خدای چې بخښنې کوي مهربان ذات دی دې له ملګري خبرې وکړې چې پاکستان یا د پاکستان د ریاست نه د انصاف توقع پنځه اویا کله شي چې د پاکستان په نومه ریاست په دغه دنیوشه په وجود درغلی دی اومیش پښتونه دغه ریاست د شکنجې لوند درغلي په دا پنځه اویا کله شده یو وزیرستانی یا یو پښتون مو ته دا په ثبوت ورسوي چې پاکستان از ملک د مو سره از شهري دا شګړه کړې ده نه در سره کړې دا پنځه اویا کله شي چې پاکستان د میش په وینه تجارت د میش د ترسره د ناموسو د عزت سره غداري په میش کرینه کلی رنګول په میش د جټ بمبار په میش د دغه شنه جنډې چې دا یې چې سبز پرچم के साए तले हम एक है چې دوله په چماتینه په زر ورته جوړوي دغه جنډې لوندې په میش آله به شوي دي چې اسرائیل په فلسطین شنه دي کړی هندوونه په کشمیر شنه دي کړی زه فقط د میش پښتونه ته دا وایو چې 14 اگست پارز میش توش ډېرې شاله دا شنه جنډې وخلي ته یې چې که قاید اعظم میش تره و یو نیکه و اوس کې خو وشرمېږې اوس خو یا خو سپیډر پېرته کې کم از کم که د پاکستان د دغه جابر نظام په خلاف نشر وتلی دغه ګوله ته خواطان مه وایې تاسو سوچ وکړئ چې چا د کېره فلسطینه جنوزه ورکړې دی علي وزیر د لقب خلک منتخب د پارلمان غړی په جیل شدی او چې چا په زرهاوو انسانان وژلي دي د پاکستان ریاست په ثابت کړي دي روانور پارین سر ووته جیل نه وچاله کی فضل و کرم سے یعنی جج کی انصاف کی وجہ سے پالا پیرے دلوس ونیول جج د پلری دی مستر لوسیاس منترک شکا پمزکا چیرشی چالا پاک دیخ قاتل دی دا دعا کو اسلامی کچ ورکاوی چې د الله په فضل سره او د پاکستان ریاست خدای دې په لوس زکه دا نه ملک تای نه ریاست تای پښتانه په ګاپ وخت نه تیریږي سره بیدور شي چې سره یو کې چلو دا د التک پلونه او د خان په پلونه شي بېڅله وروایي چې پنجابی اتوتوله په مخشا شامیش دیله دغه ریاست سره وخت نه تیریږي ځکه چې نه قدر باندې وکړو د غلامۍ ښکر خو نه وي سړیه د بیزتۍ ښکر خو نه وي عالم دې نه دی محفوظ مدرسه دې نه ده محفوظه خوند یې د تېر سر شوې بچون د خیریتونه تصریح شول مشروم د په چک پوستونه ذلیل شول توس شاعر وشایې چې توس ته په کوم شي غیرت درځي په کوم شي حیا درځي په کوم شي لاندې درځي دای دوله د فلسطین کې د کاناډا یا په بل ملک چې کوم شریک وسرېږي د پاکستان په حکومت چې خلک لاریونونه راوبوسي دا لیمون دا خلک ته زه وایو چېرته چې زه د بجاني خیل په وزیرستان شه وشرمو چې پاکستاني ارمي څومره کوم شریفې رسېدلي دي نو خو وارز نه ول دی چې دغه په خلاف راوتلی وي دا چې ګیلاس نه وکړې دی وایي چې وژني مې نه خو مو ته خو ته ګایي زوګه په ممبر وایې چې مرګ په خپله ریځ دی نه یې وارز مخشه کېږي نه وروسته کېږي نن زه په نامو زما مخه راوراړوه ناقب ګوشی د میش بچی نه دی ناقب د ټول کوم بچی دی زموږ د سیاسي پارټۍ نه ګیلادو د عالم نه مې ګیلادو د کلي د مشر مخور نه مې ګیلادو امي شخصي کې ما ګټه نشته بلکې د کوم د راتلونکي نسل د ژغورنې په خاطر نن دلار وتلي نو تاسو نه مو خواست دی چې کله د پښتون ژغورنې غورځنګ ملګري ژغ درباندې کړو دا د دغه وطن د کوم د بقا په خاطر راوځي دغه ملا غبرګوې دغه سره ملکیا کې په داخلي ټپه اجازات وخوره ملګري ته تکلیف دی یو چې په تو مې بیا خولګې کسان دو په وطن ننګ و تو په کیر شکل وسېدونه